د حجاز کاروان د رڼا هغه کاروان چې د شاهانو د فرعوني شان او شوکت تر بار لاندې ځپل شوي انسانیت ته د ژوند او ازادۍ پیغام راوړ. پارس او روم یې په څپو کې یوړل، ډېر تورتمونه یې سپېدو کې یوړل. هغه بهیر هغه کاروان دې څه شو، هغه پرونی زرین دوران دې څه شو. د کسرا د امپراتورۍ د درباري توطیو او د ګڼو پیښو په زړه پورې تصویر. په دغه تاریخي داستان کې د اسلام هغه حقیقي انځور وړاندې شوی چې څنګه خپور شو او څنګه ولسونه جوپې راغلل او د دغه مبارک دین تر سیوري لاندې ژوند غوره وباله. یاد داستان هر دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه د شپې له 10:30 بجو څخه تر 11 بجو پورې له شریعت غږ راډیو 93 FM څخه اوریدل مه هیروئ. د حجاز کاروان د حماسو تمځای داستانی او ادبی خپرونه. د ستر خالق په سپېڅلي نامه د شریعت غږ راډیو درنو اوریدونکو او د حماسو تمځای داستاني خپرونې درنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې جوړ او روغ به اوسئ. په تېره خپرونه کې مو راسره د حجاز کاروان ناول 49مه برخه واورېدله. نن به راسره د حجاز کاروان ناول 50مه برخه واورئ. راځئ مخکې له دې چې 50مه برخه شروع کړو د 49مې برخې په زړه پورې او جالبو صحنو ته تم کیږو. زر وخت چې را پخوت شو، سترګې یې وغړولې او د ډیوې په رڼا کې خواستګارانو ته وکتل او پوښتنه یې وکړه، زه چیرې یم؟ ما بانو په ژړغوني غږ ځواب ورکړ، ورور جانه دا د یاسمین د بابا کور دی. زربخت د هغه غږ وپېژندلو، جګ شو، راکېناست، هغه ته یې مخ ور واړو او ویې ویل، کاوسه ته دلته یې؟ د زربخت صحت ورو ورو مخ په ښه کېدو و. 2 اونۍ وروسته هغه د ګرځېدو راګرځېدو وړ شو. بیا هم د طبیب سپارښتنه دا وه چې هغه څو اونۍ باید آرام وکړي. زربخت اندېښمن شو، ویې پوښتل، ادمانه کوم پوځ چې په خلاص ډګر کې له جګړې څخه ویریږي هغه په اوسپنیزو کلاو کې هم پناه نشي موندلی؟ ادمان وویل، تر کومه چې زه خبر یم هغوی ټول دې ته انتظار دي چې ته روغ شي او کوم مهم مسؤلیت په غاړه واخلې. پرون شهزادګۍ پراندخت زما په مخ کې شاهي طبیب ته وویل چې پاچا په پوځ کې د زربخت ډېره اړتیا احساسوي، ځکه خو زر تر زره ستا رغېدل ضروري دي. ما بانو وویل، ورور جانه بده مه منه، دا زما ګمان نه بلکې یقین دی چې مسلمانان به بهرشیر لاندې کوي، خو که زما د ایران پر بری هم باور شي زه به تر وروستۍ توانه ستا د مخې په بندولو کې هڅه کوم. کاووس په ډاډ ځواب ورکړ، دلته چاته د سزا ورکولو لپاره دا ضروري نه ده چې مجرم وي. ته پوهیږي چې د بهرشیر بندیخانه له هغو خلکو څخه ډکه ده چې پلرونو او نیکونو یې د ایران لپاره بې شمېره قربانۍ ورکړې وي. له لمر لوېدو لږ وروسته له دروازې بهر د آس د پښو ترپار اوچت شو او بیا یو نوکر په منډه راغی او ویې ویل، ادمان را روان دی. ما بانو او یاسمین په خفګان یو بل ته وکتل.
دا وې د 49مې برخې په زړه پورې او جالبې صحنې. اوس هم 50مه برخه شروع کوو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ادمان له هغه ځایه ولاړ او ماپانو یو څو غوړه سویلی وکړ. کاووس ته یې وویل: کاووس کاکا، زه باید څه وکړم او څه کولی شم؟ هغه ځواب ورکړ: لوري، ته باید ناامیده نه شې. زما باور دی چې الله به ستا مرستندوی وي. ورځه خپل ورور ته دعا وکړه. ما بانو دننه کور ته ولاړه. یاسمین تر لږ ځنډه هکه پکه ولاړه وه. بیا یې کاووس ته وویل: کاووس کاکا، تا ماته د دعا کولو ونه ویل. کاووس پریشانه غوندې شو. هغه ته یې وکتل. ویې ویل: هو لوري، ته هم لاړه شه، دعا وکړه. ښایي زربخت تر موږ ستا دعا ته زیات اړ وي. یاسمین وویل: خو هغه دعا چې تا ما بانو ته ورزده کړې ده، ولې دې ما ته نه ده ښودلې؟ آیا ته ما خپله لور نه ګڼې؟ لوري، ما ته معلومه نه وه چې ته زما نه د څه شي زده کول خوښوې. نه، ته ویرېدې چې راز به دې نورو ته ووایم، خو د ما بانو هیڅ خبره له ما نه پټه نه ده. زه پرې خبره یم، هغه مسلمانه شوې ده. تا ته څرنګه معلومه شوه؟ هغې ما ته پخپله وویل. څه وخت؟ هغه ورځ چې ورور یې پر تا منت وکړ. د هغه په ټولو خبرو زه نه پوهېدم، خو زما زړه ګواهي راکوي چې ما بانو کومه لاره غوره کړې ده، هغه غلطه نشي کېدای. هغې دا وویل چې مسلمان پر کوم خدای ایمان لري، هغه ډېر مهربانه دی او له هغه څخه چې څوک مرسته غواړي هیڅکله نه مایوسه کېږي، او چې کله پرې څه مصیبت راځي نو خدای یې تکیه ورکوي. او زه داسې احساسوم چې یوازې د ما بانو نه بلکې زما هم د هغې تکیې ته اړتیا ده. لوري، د دې نړۍ هر انسان د هغه مرستې ته اړ دی. زه د زربخت سلامتي غواړم. که هغه بیرته رانغی نو زه به ژوندی پاتې نشم. یاسمین ژړل. کاووس وویل: لوري، زه له تا سره دا واده نشم کولی چې ته مسلمانه شه، نو ستا او زربخت لارې به سره یو ځای شي. خو دومره ویلی شم چې پر الله جل جلاله له ایمان راوړو نه وروسته به ته دا احساس ونه کړي چې یوازې او بې مرستندویه یې. موږ د خپل پروردګار اطاعت کولی شو، له هغه څخه مرسته غوښتلی شو، د هغه په وړاندې شرایط نه شو ایښودلی. که ته تکیې او مرستې ته اړتیا لري نو ما بانو به درته ووایي چې د ژوندانه د غمونو او مصیبتونو څخه د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی مرستندوی او تکیه هغه ذات وي. کښېنه لوري، زه غواړم په ارامه خبرې در سره وکړم. هغوی دواړه یو بل ته مخامخ کښېناستل. کاووس د اسلام د دین د حقانیت په باب وینا پیل کړه. بیا چې یو ساعت وروسته ما بانو له خپلې کوټې راووتله. یاسمین ورته وویل: ما بانو دلته راشه، کاووس کاکا تا ته یو زیری اوروي. ما بانو وړاندې ورغله او په پوښتونکي نظر یې کاووس ته وکتل. له لږ ځنډ وروسته یې وپوښتل: څه خبره ده کاکا جانه؟ هغه مسکی شو. ویې ویل: لوري، زه تا ته دغه زیری در کوم چې نور تا ته په دې کور کې د بندو دروازو شاته د لمونځ کولو ضرورت نشته. یاسمین د الله جل جلاله دین قبول کړ. ما بانو یاسمین ته وکتل. هغه ورچیکه شوه او ورسره غاړه غړی شوه. سبا ماښام چې زربخت کور ته راغی، پوځي جامې یې اغوستې وې. هغه په انګړ کې د ما بانو او یاسمین تر څنګ کېناست. هغوی تر لږ ځنډ په چوپتیا ده ته کتل. بالاخره ما بانو وویل: ورو جانه، ته جامې بدلوې نه؟ هغه ځواب ورکړ: نه، زه هم دا اوس بیرته ځم، تا ته د تسلۍ لپاره راغلی وم. ته خو به ډوډۍ خورې که نه؟ نه، زه یوې میلمستیا ته روان یم. له هغې وروسته کلا ته ځم او د شپې به همالته وم. څو ورځې زه سخت بوخت یم. یاسمین وویل: ادمان وویل چې تا ته یو مهم مسؤلیت در سپارل کېږي. زربخت ځواب ورکړ: ما ته پاچا د بهرشیر لپاره د یو نوي پوځ د جوړولو امر کړی دی او دا واک یې راکړی چې له ټولو پوځي ټولیو څخه غوره کسان پکې راټول کړم. ما بانو په غمجنه لهجه وویل: او چې کله دغه پوځ تیار شي نو تا ته به یې قومنده در وسپاري او داسې دندې ته به مو وګماري چې بل سالار یې منلو ته چمتو نه شو. زربخت وویل: ما بانو، ته بیا له یو خفګانه ډک بحث باید ونه چیړې. که ټولواک او د پوځ تجربه کار سالاران ما د کوم کار اهل ګڼي نو دا زما نیکمرغي ده. زه به دوی مایوس نه کړم.
زه د رستم په څیر په شګون عقیده نه لرم. بیا هم زه دا نه خوښوم چې خور مې راته د میړنیو په څیر د وژل کېدو پر ځای د بې همتو په څیر د ژوند سبق راکړي. که ستا سره زموږ د ماتې ویره ده، دې ته چمتو یم چې همدا نن دې اصفهان ته واستوم. ما بانو غوښتل څه ووایي، خو زربخت جګ شو، ودرېد. یاسمین په ژړغوني غږ وپوښتل ته ځې؟ هو، زما ډېر کارونه دي. ته له مابانو نه خفه یې؟ زربخت وړاندې راغی، د مابانو پر سر یې لاس را تیر کړ او ویې ویل مابانو پوهیږي چې زه ترې خفه کېدای نشم. څنګه مابانو، دا خبره صحیح ده؟ مابانو سر پورته کړ، په غمجنه مسکا یې ورور ته وکتل او بیا یې له سترګو اوښکې راوخوټېدې. زربخت خفه شو، ویې ویل یاسمین، د تیرو وختونو پیښو زما د خور زړه ډېر نری کړی دی. دې ته د تسلی هڅه وکړه. بیا څو شېبې وروسته هغه اوږده ګامونه واخیستل او بهر ته ولاړ. له هغې وروسته زربخت ډېر مصروف شو. کله کله به ماښام مهال کور ته راغی، خو معمولا به د شپې لخوا هم هغه په کور نه و. یوه شپه کور ته راغی، ډوډۍ یې وخوړه او پرېوت. مابانو زړه نازړه ترې وپوښتل ورور جانه، طبعه دې ښه ده؟ هغه په اړخ واوښت، ویې ویل بلکل روغ یم، لږ ستومانه شوی یم. او بیا لږ ځنډ وروسته هغه په درانه خوب ویده شو. د شپې مهال یاسمین سترګې وغړولې او داسې احساس کړه چې څوک د کوټې دروازه ورټکوي. هغه تر لږ ځنډ بې حرکته حیرانه وه. بیا دروازې ته ورنږدې شوه. هغه یو اشنا غږ واورېد چې ویل یې یاسمین، یاسمین و یاسمین. او بیا یې زړه په درزا شو. غوښتل یې دروازه خلاصه کړي، خو لاس یې زنځیر ته نارسېدلی پاتې شو. زربخت له جیل څخه د راوتلو نه وروسته هېڅکله هم له دې سره د یوازې خبرو اترو هڅه نه وه کړې. د شپې مهال خو د دې د دروازې ور ټکول یو نا اټکل شوې خبره وه. هغې تر لږ ځنډه څه پرېکړه ونه کړای شوه. بیا یې داسې احساس کړه چې هغه بیرته روان شو. دې زړه نازړه دروازه خلاصه کړه. بهر هېڅوک هم نه و. د برنډې په کونج کې د زربخت د کوټې رڼا راوتله. دا په خپو پښو وړاندې ورغله. د روښانه کوټې ورته نږدې پښې ودرېدې او د زړه درزا یې زیاته شوه. او بیا یې ناڅاپه اندېښنه پر ویره او دوزړتوب غالبه شوه. وړاندې ورغله او کوټې ته یې ور وکتل. زربخت زغره اغوستې وه او توره یې پر ملا تړله. د یاسمین زړه ولوېد. دننه یې پښه کېښوده، ویې ویل تا ما ته غږ کاوه؟ زربخت مخ ور واړوه، ورته یې وکتل. په غمجنه لهجه یې وویل یاسمین، زه ځم. زما اراده وه چې په چوپتیا ووځم، خو همت مې ونه کړ. ستا دروازه مې څو ځلې وټکوله، خو بیا مې احساس وکړ چې ته په درانه خوب ویده یې او د مابانو له راویښولو پرته به له تا سره خدای پاماني ونه کړای شم. زه له هغې سره د مخ کېدو نه ویرېږم. ته حملې ته روان یې؟ اوهو، ما ته یې چې کومه دنده سپارلې ده هغه هم ډېره مهمه ده او هم خطرناکه. نن هغه 12,000 تنه پوځ له ښاره بهر پر دښمن حمله کوي چې له ټول پوځ څخه غوره شوي دي. په هغو کې زیاتره ازمایل شوي دي او له مسلمانانو سره یې په ډېرو جګړو کې برخه اخیستې ده. ځینې پکې داسې سرتیري هم شته چې له رومیانو سره یې په جګړو کې برخه اخیستې ده. یاسمین وویل ته دغه 12,000 کسان پر هغه پوځ د حملې لپاره کافي بولي چې د رستم ستر پوځ ته یې ماته ورکړې ده؟ زربخت ځواب ورکړ د دې 12,000 جنګیالیو پر دښمن د حملې څخه هدف دا دی چې یا دښمن کلابندي ماته کړي، شاته ولاړ شي، او یا د خندق شاته له خپلو مورچلونو څخه راووځي او پر ښار حمله وکړي. موږ کلابندۍ وروسته د بهرشیر له مضبوط برجونو څخه ګټه وانخیستلی شوه. سبب یې دا دی چې مسلمانانو تر اوسه پورې پر کلا زوروره حمله ونه کړه. هغوی د خپلې پوځي قرارګاه په شاوخوا خندق کیندلی دی او د خندق شاته د دوی مورچل زموږ د غشو له برید څخه خوندي دی. زموږ په مخ کې چې کوم خندق دی په هغو کې 3 ځایونه داسې لارې دي چې دښمن د برجونو په لورې وړاندې راتلی شي. که موږ د لږ ځنډ لپاره هغه 3 لارې وساتلې نو د مدین ټول پوځ به زموږ تر شا ولاړ وي. د 1 ساعت په موده کې به په څو ځایونو کې له دې خندق څخه تیر شو. د بری په صورت کې به موږ د دښمن د پړاو تر شا پورې خپل پوځ ورسولی شو.
او که موږ ولیدل چې د دښمن مقاومت ډیر زیات دی نو په بیرته په شا کېدو کې به موږ هیڅ زیان ونه وینو. که موږ د دښمن 3-4 زره کسان ووژل نو د دې حتمي پایله به دا وي چې د خپل مورال د ټینګ ساتلو لپاره ځوابي حملې ته مجبور شي او موږ همدغسې غواړو. که موږ هغوی همدغسې آرام پرېښودل نو د کلابندۍ اوږدېدل به دوی ته د هیڅ پریشانۍ سبب نشي. دوی د عراق حاصل ورکوونکي ځمکې په لاس کې لري او د ځمکوالو او بزګرانو د مرستې له امله له دوی سره د ازوقې هیڅ غم نشته. د دښمن مورال به ځکه لوړ وي چې په تیر وخت کې پرله پسې بریاوې ګټلې دي. زموږ مورال به ځکه رالویږي چې پرله پسې مو ماتې خوړلې دي. زموږ لپاره غوره دا ده چې پرېکنده جګړه زر تر زره وشي. موږ به دغه حملو ته تر هغو پورې دوام ورکړو چې تر څو دښمن د خندق شاته له خپلو مورچلونو څخه پر ښار د حملې لپاره راوتلو ته مجبور شوی نه وي. بیا به له څو ناکامو یرغلونو څخه وروسته دوی پوه شي چې د بهرشیر برجونه او کلا نه فتح کیدونکي دي، ځکه خو به دوی ته له کلابندۍ ماتولو پرته بله لاره نه وي. یاسمین، زه دا خبره د دې لپاره کوم چې زما د خور په څیر ته هم ما لیونی یا بې عقل ونه ګڼې. زه پوهیږم چې دغه پلان ډیر خطرناک دی او موږ چې خندق ته ورنږدې شو د غشلو باران سره به مخ کیږو، خو د دښمن حوصلې ماتول او هغوی پر کلابندۍ ماتولو مجبورول همدا یوه لاره لري. بریاوې له قربانیو پرته نشي ګټل کیدای. نن به له لمرختو سره چې کوم سرتیري له بهرشیر څخه وځي په هغوی کې به ډیر داسې وي چې بیرته به رانشي. امکان لري دا زموږ وروستی لیدنه وي، خو که بیرته راستون شوم نو تا ته به دا احوال درکړی شم چې موږ مدین او بهرشیر وژغورلی شول. زما باور دی چې بیا به ما بانو هم زما په لاس کې د تورې په لیدو د اوښکو تویولو اړتیا نه ویني. یاسمین ډیر په زحمت اوښکې راتم کړې. ویې ویل زه نه پوهیږم چې ستا هیلې به تر کومه ځایه پوره شي. یوازې پر دې پوهیږم چې که زما په موټو کې توان وای نو ما به راایسار کړی وای. که زما دا تمه وای چې زما الفاظ به پر تا اغیز وکړي نو په پوره زور به مې چغه کړې وه چې ته له رڼا څخه سترګې پټولی شي خو د سهار د لمر راختو نه مخ نشي نیولی. د یوې شېبې لپاره د زربخت بدن ټول ولړزېد. ویې ویل یاسمین، دا خبرې ستا نشي کیدای. یاسمین ځواب ورکړ زه تر دې زیات ویلی شم خو ته یې اورېدای نشي. له بهر څخه نوکر غږ وکړ جنابه، بهر 2 سرتیري پوښتنه کوي، هغوی ستا آس هم راوستی دی، هغوی ته ووایه چې راځم. نوکر بیرته ولاړ او زربخت یاسمین ته وویل اوس د بحث وخت نه دی، زه روان یم په دې تمه چې دا به زموږ وروستی لیدل نه وي او چې بیرته راستون شم نو بې له څه ویرې، شرم او دوه زړهتوب به هغه خبرې در سره وکړم چې اوس مې په ژبه نشي راتلی. یاسمین، د فرات د سیند څخه پورې غاړې ته یو کلی دی، په هغه کلي کې یو زوړ کور دی. هغه ستا د دې ماڼۍ په څیر ښایسته نه دی خو تل زما په سترګو کې راګرځي. کله چې زه په جیل کې وم نو فکر به مې کاوه چې هغه ویجاړ شوی کور به بیا جوړ شي، زه به هلته ولاړ شم او زما خور به زما لاره څاري او له هغې سره به زما د خیالونو شهزادګۍ هم ولاړه وي. بیا به هغه زوړ کور د کسرا له ماڼۍ نه هم ماته ښکلی ښکاري. یاسمین، ته پوهیږي چې هغه شهزادګۍ څوک ده؟ یاسمین د ځواب ورکولو پر ځای خپلې سترګې پر ځمکه خښې کړې. زربخت وویل یاسمین، دا امید زما وروستی تکیه ده چې زه یوه ورځ تا ته د دغه ویجاړ کور د ودانولو بلنه درکړم. اوس پر ما ناوخته کیږي خو له تلو مخکې یوه وعده درنه اخلم چې ته به زما بلنه نه ردوې او که زه بیرته راستون نه شم نو زما خور به دې ته نه پرېږدي چې دا احساس کړي چې په دنیا کې یوازې ده. یاسمین وویل زما باور دی چې دا به زموږ وروستی لیدنه نه وي. ستا د سلامتۍ لپاره د ماپانو دعاګانې بې اغېزې نشي کیدای. ته خو د هغې لیدو ته نه ورځې؟ نه، خو هغې ته ووایه چې زه ترې خفه نه یم. زربخت تا وویل او له کوټې څخه بهر ووت. سبا ته مابانو او یاسمین له کوره څخه بهر پر سړک د زربخت لاره څارله. د ورختایي وزې او یوې او بلې خواته په منډو رامنډو د خلکو چغې او فریادونه او له شاوخوا کورونو څخه د ماتم چغې دغه خبره رښتیا کوله چې پر مسلمانانو حمله کوونکي پوځ ماته خوړلې ده
او بیرته راستون شوی دی. دوی کاووس د زربخت د درک معلومولو لپاره استولی و. هره شیبه د دوی ناکراري زیاتېدله. ما بانو څو ځله پر سړک له منډو وهونکو سره د خبرو هڅه وکړه، خو هغوی یوه شیبه تم کېدل هم نه خوښول. څو سپاره راښکاره شول. ما بانو وړاندې ورغله او دواړه لاس یې پورته کړل. د سړک په منځ کې ودرېدله، خو د هغوی د ورختایي دا حالاتو چې ما بانو ته رانږدې شول هم اسونه یې قرار نه کړل. کله چې سپاره ډېر ورنږدې شول، ما بانو مخ واړوه او یوې څینډې ته یې منډه واخیسته، خو یاسمین ورسره ټکر شوه او دواړه د سړک پر څنډه وغورځېدې. او چې کله دا بیرته راجیګه شوه، جامې یې وڅنډلې، یو سپور بیرته مخ راوګرځاوه او ویې ویل ته باید پام وکړې، پر سړک د سرتیرو لاره نیول جرم دی، ډېره خو به خوږه شوې نه یې. ما بانو په غوسه ورته وویل زه نه پوهېدم چې تاسو دغه سړک د جګړې ډګر ګڼئ، زه مې د خپل ورور په هکله پوښتنه کوم. سپاره د ځواب پر ځای د اس جلب وګرځاوه. ما بانو په بیړه ورغله او چغې یې کړې زه د زربخت خور یم. خو سپاره د تم کېدو او دې ته د ورکتلو پر ځای اس پونده کړ. شپږ کسه د سړک پر غاړه ودرېدل او دې ته یې وکتل. په دوی کې یو د تور رنګ قوي مټو خاوند چې له سترګو څخه یې وحشت خوټېده وړاندې ورغې او له ما بانو څخه یې وپوښتل ته د پریورس لمسی یې؟ د ما بانو د هغې له جامو او څېرې څخه کرکه وشوه. ځواب یې ورکړ نه. هغه بیا یاسمین ته مخ ور واړوه. ویې ویل نو ته به د هغې لمسی یې؟ یاسمین د ځواب پر ځای ما بانو ته وکتل. په دې ځنډ کې نور کسان هم له سړک څخه ورتیر شول او پر هغوی ورټول شول او په رډو رډو یې دوی ته کتل. دوی وویرېدې او د کور د دروازې په لور ولاړې او 3 وسلوال نوکران د هغو کسانو مخې ته ودرېدل. یو یې په غوسه ترې وپوښتل تاسو څوک یې او دلته څه غواړئ؟ تورپوستي ځواب ورکړ موږ مزدوران یو، فکر مو کاوه چې ښایي تاسو موږ ته اړتیا ولرئ. له ښار څخه خلک وځي او زه له سیند نه پورې غاړې ته ستاسو د سامان د رسولو لپاره 20 کسان برابرولی شم. ما بانو چیغې کړې له دې ځایه ځغله، زموږ په کار نه یې. هغه خپلو ملګرو ته اشاره وکړه او بیا له هغه ځایه ولاړل. یو نوکر ما بانو او یاسمین ته وکتل. ویې ویل دلته مو ترېدل صحیح نه دي، تاسو دننه تشریف یوسئ. دا کسان څوک وو؟ نه پوهېږم، ما خو پخوا دلته نه و لیدلي. دغه تورمخی سړی څومره ویرونکی و، ما ته هغه لیونی ښکارېده، خو دی پوهېده چې دا د یاسمین د بابا کور دی. بل نوکر وویل کاووس راغی. د شریعت غږ راډیو درنو اوریدونکو او د حماسو تمځای داستاني خپرونې درنو مینوالو، دا و د حجاز کاروان ناول 50مه برخه چې ما آتیشه خونزاده د روضة الله مومند په همکارۍ تاسو ته واوروله. تر بلې برخې چې زه او زما همکار ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، په پاک الله مو سپارو. تاسې تر هغې د راتلونکې برخې په زړه پورې او جالبې صحنې واورئ. موږ درڅخه اجازه اخلو. الله پامان. ښه شپه. کاووس چې لیدلی دوی ته راورسېد او له څه ځنډ پرته یې وویل د زربخت هیڅ درک نه و. د ښار دروازې وتړل شوې او پړاو خالي کېږي. پوځ مدین ته مخه کړې ده. یاسمین ډېر په زحمت خپلې سلګۍ را ایسارې کړې. ویې ویل آیا دا امکان نه لري چې هغه د نور پوځ په څېر له باچا سره یو ځای تللی وي؟ او په دې ګمان یې موږ ته د احوال راکولو اړتیا نه وي لیدلي چې تر لږ ځنډه به بیرته راوګرځي او موږ به ورسره بوځي. یو ساعت وروسته ما بانو او یاسمین دروازې ته نږدې پر بام ناستې وې او سړک ته یې کتل. یو نوکر لاندې دروازې ته مخامخ ولاړ و. پر سړک د یو ګړندي آس د پښو غږ اوچت شو او نوکر په لوړه غږ وویل لورې آدمان راغی. ما بانو په ګیلمنه لهجه وویل تاسو هغه د کلا پر ځای دلته ولې رانوړ؟ ځکه چې په کلا کې غوره جراح و طبیب و او د پاچا په مخ کې دا ثابتول هم ضروري و چې هغه راتښتېدلی نه دی، بلکې له ټپي کېدو وروسته د بېخودۍ په حالات کې راوړل شوی دی.
ما بانو او یاسمین له دوو وسلوالو نوکرانو سره پر آسونو سپرې له کوره ووتلې. د هغوی دوه نور نوکران د سامان له غوټو سره لږ ځنډ مخکې وتلي وو. ما بانو چغې کړې څه ته ګورئ، هغه ترې وژغورئ. نوکرانو نیزې برابرې کړې او لوټماران بیرته په شا وتښتېدل. ما بانو او یاسمین په ویره او دوهزړهتوب لوټمارانو ته کتل او ښي او کیڼ لوري ته یې دواړه سپاره د دوی د اشارې په انتظار و چې وړاندې ولاړ شي او که بیرته راوګرځي. یاسمین له ویرې لړزېده. ویې ویل ما بانو اوس به څه کیږي؟ هغې ځواب ورکړ ښایي الله جل جلاله ته دا منظوره وه چې موږ همدلته پاتې شو، خو که ښار له پوځ څخه تشي موږ په ژوندي پرېنږدي. ما بانو له آس څخه کوزه شوه. ځواب یې ورکړ الله به زموږ مرستندوی وي. لمر لوېدلی و. باغیانو د دوی د کور د کلا بندولو پر ځای د شاوخوا هغو نورو کورونو ته مخه کړه چې هلته یې د څه مزاحمت اندېښنه نه وه. ما بانو وپوښتل ته د شا په دیوال راواوښتې؟ نوکر ځواب ورکړ ما د شا په کوڅه کې په یو تش کور کې د لرګو زینه ومونده. تاسو اندېښنه مه کوئ چې راختم چا ونه لیدم او زینه مې هم را سره راکش کړه. ما غوښتل دغه احوال درکړم چې د شپې حمله کوي. ما یې خبرې واورېدې. د حجاز کاروان. د رڼا هغه کاروان چې د شاهانو د فرعوني شان او شوکت تر بار لاندې ځپل شوي انسانیت ته د ژوند د آزادۍ پیغام راوړ. پارس او روم یې په څپو کې یوړل، ډېر تور تمونه یې سپېدو کې یوړل. هغه بهیر هغه کاروان دې څه شو، هغه پرونی زرین دوران دې څه شو. د کسرا د امپراتورۍ د درباري توطیو او د ګڼو پیښو په زړه پورې تصویر. په دغه تاریخي داستان کې د اسلام هغه حقیقي انځور وړاندې شوی چې څنګه خپور شو او څنګه ولسونه جوپې جوپې راغلل او د دغه مبارک دین تر سیوري لاندې ژوند غوره وباله. یاد داستان هر دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه د شپې له 10:30 بجو څخه تر 11 بجو پورې له شریعت غږ راډیو 93 FM څخه اوریدل مه هېروئ. د حجاز کاروان.